د ازان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان له ملي لوبډلې سره په دې بهانه چې ګواکې په افغانستان کې د نجونو تعلیم بند شوی ده، د افغانستان له کرکټ بورډ سره لوبې فسخه کړې دي. دغه اقدام ته په پراخه توګه غبرګون ښودل شوی ده. په تیره بیا د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو لخوا ښاغلي نوین الحق وویل که استرالیا د افغانستان سره لوبې بندوي، دا هم د استرالیا په لیګ کې نه لوبیږي. د نوین الحق له دې پریکړې څخه ډیرو افغانانو ملاتړ وکړ او دا یې د افغانستان ملي غرور وګاڼه چې هر افغان باید د خپل ملي غرور درناوی وکړي. له دې څخه وروسته د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان هم یې پر وړاندې غبرګون وښوده. هغه وویل چې دا یو ناانصافه پریکړه ده او استرالیا باید دغه پریکړه ډیر ژر تر ژره بیرته واخلي. خو تر ټولو مشهوره یې د محمد نبي او امرالله صالح ترمنځ ډیالوګ ده. امرالله صالح د استرالیا له دغې پریکړې ملاتړ یې کړی و. هغه همدا ډول د افغان کرکټ لوبغاړو ته دا پیغور ورکړی چې څنګه یې له سراج الدین حقاني سره په خندا عکسونه اخیستي دي. خو محمد نبي امرالله صالح ته ډیر توند ځواب ورکړی. ښاغلي محمد نبي امرالله صالح ته په یو ټویټي ځواب کې ویلي دي چې دوی هیواد او وطن ته ژمن دي، خو هغه څه چې رامنځته شوي دي هغه ستاسو د فساد نتیجه وه. د افغانستان تیر جمهوري نظام چې زیاته برخه یې د شمال لنډغر و، د نړۍ په کچه د فساد کې اول نمره هیواد و. د پنجشیر له دغه لنډغرو څخه یو هم امرالله صالح و چې کله دته هم د کابل د امنیت مسؤلیت وسپارل شو، په سلګونو مخور متنفذین او علما د ده لخوا شهیدان شول. د امرالله صالح په اړه په افغانستان کې د امریکې د استخباراتو مشر جنرال ګریشورون په خپل کتاب CIA په پنجشیر کې لیکي 20 کاله وړاندې چې کله زموږ ځواکونه افغانستان ته راغلل، اول شخص چې له موږ سره یې همکاري وکړه هغه امرالله صالح و. له صالح سره په تاجکستان کې موږ وکتل او د ده په مرسته تر پنجشیره راغلو. همدا ډول د اس ریاست په نوم په لیکل شوي کتاب کې چې په افغانستان کې د امریکې د 40 کلن ماموریت په اړه لیکل شوی ده ویلي دي احمد شاه مسعود امریکې ته کار کاوه. د 10 نفره د چریکي زده کړې لپاره امریکایانو ته ور معرفي کړل چې په هغو 10 نفرو کې امرالله صالح، یاسین ضیا، عتیق الله بریالی، سالم محمد ریګستاني او نور شامل وو. همدا ډول هغه عکس چې د افغان لوبغاړو لخوا د ښاغلي سراج الدین حقاني سره اخیستل شوی په امرالله صالح باندې اور بل کړی ده. امرالله صالح لوبغاړو ته ویلي چې تاسې نه باید له ده سره عکسونه اخیستي ځکه د قتلونه کړي دي، خو خپل ځان ته یې پام نه ده. که ښاغلي سراج الدین حقاني د امریکا ګوډاګیان وژلي وي، خو ده بیا عام افغانان وژلي دي. یو افغان امرالله صالح ته ډیر معقول ځواب لیکلی ده. هغه ورته ویلي دی تاسې ولې له مسعود سره عکس اخیستی؟ حال دا چې مسعود 80,000 کابلیان چې نه نظامي کسان و نه یې کوم بل جرم کړی، یوازې عام کابلیانو په شهادت ورسول. تاسې ولې د 80,000 له قاتل سره عکس اخیستی ده؟ همدارنګه استرالیا هیواد یو له هغه هیوادونو څخه ده چې په افغانستان کې ډیر جنگي جنایات کړي دي. د دغه هیواد عسکرو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې جنگي جنایات کړي دي چې د نورو هیوادونو عسکرو په دې اندازه جنایت نه و کړي. باید د دې یادونه وکړو چې د افغانستان اوسنی کرکټ د افغانستان اسلامي امارت په ملاتړ چلیږي. له دې څخه وړاندې به د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته پیسې ورکول کېدې، خو په افغانستان د بانکي بندیزونو له امله دغه اندازه پیسې افغانستان ته نه دي انتقال شوي او د کرکټ مالي ملاتړ د افغانستان اسلامي امارت لخوا په خپله ترسره کیږي. حال دا چې په وروستیو میاشتو کې داسې راپورونه ورکړل شو چې ګنې دغه مشکل له ICC سره حل شوی ده. امرالله صالح چې پخوانی جنګ سالار ده او د شورای نظار یو مهم غړی ده، د هیواد په داخلي جګړو کې چې د مجاهدینو ترمنځ پر خپل منځ کې ترسره شوي وي، هغه په دغه کورنیو جګړو کې د احمد شاه مسعود طرف ته و چې د افغانستان د کورنۍ جګړې تر ټولو ستر لامل ګڼل کیږي. مننه چې تر دې دمه وئ را سره.